एक्सरसाइज 1.2 تیر لیکچر کې مونږه एक्सरसाइज 1.1 ختم کړو. اوس راځو 1.2 طرف ته. کوېسچن نمبر 1 एक्सरसाइज 1.2 کې مونږ سره دی solve the following equations. دا چې کوم equations مونږ سره given دي لاندې نو دا ټول solve کول دي. د solve کولو مطلب دا ته ما سمجاو کړو په تیر एक्सरसाइज کې چې solve مطلب to solve, to find the roots, د دې دواړو یو مطلب دی. که چېرته کله دا راشي مطلب دا دی چې ته څه وکړه چې کوم ویریبل دی په هغې کې نو د هغې ویلیو فایند کړه. دا کار به کوې که نه. لکه په دې کیس کې لومړي کوېسچن کې که مونږ وګورو نو x پاور 4 دی ماینس 5x سکویر دی پلس 4 از ایکول ټو 0 دی. دا ایکویشن دی که نه. اوس که دې کې مونږ وګورو نو دې کې څه چینجز راغلي دي د تیر एक्सरसाइज په نسبت باندې. په تیر एक्सरसाइज کې به مونږ سره د ویریبل هایست پاور څو 2. اوس په دې کې سره 4 دی مونږ سره. نو اول خدا چې داسې قسم ایکویشنو ته مونږه نوم څه ورکو هغې ته به مونږ کوادریټک وي چې پاور به څه چې ویریبل به پاور به پې مونږ سره د پاسه راغی 2 دې ته به مونږ وي کوادریټک. چې کله مونږ سره یو ویریبل وي او د هغې د پاسه پاور راشي مونږ سره 4 دې ته بیا مونږ څه وایو بای کوادریټک. یو خدا خبره چې ستا ذهن کې چې هغه ایکویشن چې په هغې کې د ویریبل هایست پاور مونږ سره 4 وي هغه ایکویشن ته مونږ څه نوم ورکوو بای کوادریټک. MCQ کې راتلی شي. او دغه شان چې پاور 2 وي نو هغې ته مونږ کوادریټک وایو. اوس د دې راوستو وجه څه وه دې دپاره لږ غونته کې له مونږه تیورای طرف ته ځو. که ته پیج نمبر یو څو پیجه په شا راشي एक्सरसाइज چې څنګه ختم شي ورپسې پیج راواړئ نو دا ټاپک 1.4 چې دی د دې د سټیټمنټ ریډ کله غونته کې solution of equations reducible to quadratic form. reducible مطلب دا دی چې هغه سیوا وي او ته یې راکمې هغه ایکویشنز چې ته د هغې سلوشن کې خو په څه ذریعې باندې چې ته هغه اول کوادریټک ته ریډیوس کې مطلب کوادریټک نه وي کوادریټک ته نه جوړ کې او د کوادریټک په طریقه باندې حل کې. دې تیورای کې وګوره لومبی نمبر ټایپ 1 چې کوم دی مونږ سره ټایپ 1 کې نو سټیټمنټس وایي ایکویشن اف د پام ax سکویر پلس bx پلس c ایکول ټو 0. که دې پام کې مونږ سره ایکویشنز راشي نو هغه به مونږ څنګه طریقې سره حل کوو. لکه وګوره دا کوېسچن نمبر 1 مونږ سره څنګه پام کې دی ax پاور 4 پلس bx سکویر پلس c ایکول ټو 0. خو دې ځای کې مونږ سره د a په ځای باندې 1 راغلی دی صرف د b په ځای باندې ماینس 5 راغلی دی او د c په ځای باندې 4 راغلی دی. نو دا مونږ سره سیم پامس کې دي که نه دي یو شان پام دی په ax سکویر پلس b x سکویر پلس c از ایکول ټو 0 دی پام کې مونږ سره کوېسچن نمبر 1 کوېسچن نمبر 2 او کوېسچن نمبر 3 درې واړه دي. مطلب دا دی که چېرې مونږ د یو دپاره طریقه زده کړه نو دا درې واړه به پې سولف کولی شو. راځو اول ټایپ 1 دا وایو ایکویشن اف د پام ax سکویر ax پاور 4 پلس bx سکویر پلس c ایکول ټو 0. کوېسچن په دې اغستی دی 12 x پاور 4 ماینس 11 x سکویر پلس 2 ایکول ټو 0. اوس دې نه بعد چې دی نو دی پکې له بیا سټیپونه اغستي دي صحیح کړي دي سبسټیټیوشن یې اول کړی دی y از ایکول ټو x سکویر یې اغستی دی. د دې خبرې څه مطلب دی دې ځای دې پې پوه یم. اوس ګوره دې ځای کې دا ویریبل پاور څه شی دی x پاور 4 دی که نه. نو که چېرې زه ووایم چې یاره فرض کا دا x سکویر دا زه اخلم a b c d تر زړه پورې any ویریبل ورکولی شي د x نه علاوه. دی چونکې اکثرو کوېسچنو کې وای ورکړی دی نو موږ به هم وای واخلو ته a b c d بل څه هم اخیستی شي. نو اوس دې کې ته د x سکویر چې کوم ځای کې هم دی هغې په ځای باندې وای پټ کو نو a دا x پاور 4 دی نو زه داسې لیکلی شم چې x سکویر انټو x سکویر او x سکویر دوه پیرې ملټیپلای کې دی ولې چې موږ سره بیسونه سیمي نو موږ د هغې پاورونه بیا پلس کو یو ته کامن کو 2 پلس 2 نو موږ سره x پاور 4 ته واپس راځي. نو x سکویر ما ولیکه پلس b x سکویر مې په خپل ځای ولیکه پلس c ایکول ټو 0 په خپل ځای باندې راغی.
اوس په دې کې پوټینګ کول دي او چې کوم ځای کې هم تا ته x سکویر په نظر باندې راځي نو هغې د پاسه y پټ کو یا د x سکویر انټو x سکویر په ځای باندې ته داسې هم لیکلی شي x پاور 4 دی نو x سکویر هول سکویر لیکلی شم داسې ولې چې کله پاور د پاس پاور راشي نو هغه بیا موږ یو بل سره نو هغې نه موږ سره پور راځي اګین اوس د x سکویر په ځای باندې y پټ کو نو څه به شي موږ سره نیکسټ سټیپ کې a y پلس x سکویر په ځای y شو او هول سکویر په خپل ځای راغی b y پلس c از ایکول ټو 0 اوس وګوره دې کې د x په ځای ویریبل څه شی دی y دی او د y پاور موږ سره سره نو دا کوادریټک ایکویشن دی کنه بای کوادریټک دی نو کوادریټک نو موږ سره د بای کوادریټک ایکویشن نه څه جوړ شو نو دا مونږه ریډیوس ک او کوم میتھډ مو پکې یوز کړه د یو ویریبل ویلیو مو راواغسته هغه مو د بل ویریبل ایکول پټ ک نو هغې ته مونږ میتھډ وایو سبسټیټیوشن میتھډ نو دا مونږ سره هغه ټایپ 1 دی اوس دینه بعد چې دی نو دا ایکویشن چې کوم مونږ سره راغی دا په څو میتھډز باندې ته سولف کولی شي په دریو کم کمې دي دویم کوادریټک فارمولا او کمپلیټینګ سکویر په دې درو میتھډز کې چې کومه باندې تا ته آسان وي نو ته سولف کولی شي دا خو شوه دې حوالې سره لږه شانتې تیوري راځو کوېسچن نمبر 1 سلوشن طرف ته کوېسچن نمبر 1 کوېسچن نمبر 2 کوېسچن نمبر 3 په درېم واړو باندې نظر واچو وګوره درېم واړه د یو ټایپ دي که نه دي کم ټایپ دی بای کوادریټک دي خو بای کوادریټک کې مونږ ټایپ 1 ووی چې ax سکویر ax پاور 4 نو دا درې واړه په هغه ټایپ کې دي که نه دي نو مطلب دا چې یو ترې نه زه وکړم نو باقي دوه خو به ته خپله کولی شي که نه کوم یو ترې نه زه وکړم 1 2 درېم نمبر دی نو درېم نمبر خو ما دې ځای کې ځان ته لیکلی نه دی البته وبې لیکو ځان ته وایه راته کوم یو دی درېم نمبر 6x پاور 4 minus 13x square plus 5 is equal to 0 statement confirm ka 6x power 4 minus 13x square plus 5 is equal to 0 صحیح دی ها اوس دا مونږ سره equation اول quadratic نه دی کنه by quadratic دی x variable power 4 دی نو زه به څه وکړم using substitution method let us suppose solution چې کوم نو y is equal to x square یا y په ځای ته بل ویریبل هم اغستی شي نو نیکسټ سټیپ په زما څه شي 6y square minus 13y plus 5 equal to 0 در دې خو پوه شوې صحیح پوه شوې صحیح اوس دې نه بعد نیکسټ سټیپ کې څه به وکړم کوادریټک ایکویشن ته نه جوړ شو موږ سره نو 6 پلس وای چې 6 انټو 5 پشي کنه ها نو 30 اوس ماله د 13 نه شاباس د 13 نه 2 انسی لیکل دي چې باغی کې موږ سره 30 راشي فیکټرایزیشن باندې ډیر آسان دی نو کوادریټک فارمولا کمپلیټینګ سکویر ته زما په خیال ضرورت پاتې نشو نو یوز بکو اوس وګوره تا خپل پته لګي چې مال کوم میتھډ یوز کول دي -10y minus 3y plus 5 is equal to 0 हाँ सबत कामन को 2 2 3 y जबरदस्त 2y बशी नो दा बस 2 3 6 यो y तेने बाहर शो -2 5 10 उस प्लस दे दोड़ो के हुकामन न 3 दे न 5 ते न y दे نو 2 دی نو وای دی نو دې ځکه بس کامن کوم 1 خو پکې شته کنه خو پلس 1 که ماینس 1 ماینس 1 اولی زبردست د پایپ ساين دې ځکه موږ سره پازټیو دی زموږ په کار هغه نیگیټیو دی چې بیا کامن واخلو نو -3y په ځای به شي +3y او پلس 5 نه به جوړ شي -5 لکه وګوره ماینس ته واپس ملټیپلای کا نو واپس ته نه پاس -5 او -3 راځي تر دې کلیری نیکسټ سټیپ کې چې دی نو دا 3y - 5 په دې ټرم کې او 3y - 5 په دې ټرم کې کامن دی نو دا به کامن کو څه به پاتې شي
3y minus 5 into 2y minus 3 equal to 0. زبردست. either 3y minus 5 is equal to 0 either لیکي ورته یا نه لیکي ستا مرضي 3y minus 5 is equal to 0 or 2y minus 3 is equal to 0. اوس دې ځای کې مونږ y د څه برابر اخیستی وو د x سکویر. یو خو دا طریقه کولی شي چې ته دې ځای کې پوټینګ وکړه او سلوشن وکړه هغې نه بعد. بله دا طریقه کیدی شي چې ته اول سلوشن وکړه او اخره کې بیا پوټینګ وکړه. بوک کې ګورو چې دی په کوم طریقه کړی دی نو دی اول د y ویلیو نه ده پوټ کړی دی اول y ویلیو پاینډ کړی ده بیا یې پوټ کړی ده. که ته مطلب داسې وکړې چې اول پوټینګ وکړې بیا پاینډ کې نو هم صحیح به ښه بیا به تا سره ډایرکټ د x ویلیو راځي. اوس 3y minus 5 is equal to 0 دی نو y به ما سره د څه برابر شي ډایرکټ سټپ کوم وکړه توجه 5 over 3 زبردست سوچ په وکړه دوباره ګور یو سټپ کې بس صحیح دی اول دی صحیح وي ها ورپسې له 2y minus 3 دی نو دې نه به څه راشي 3 over 2 زبردست. اوس وګوره مونږ یو سټپ ورو سکیپ کوو ستا به ورو منټل ابیلیټي ښه کېږي دې سره. اوس دې نه بعد به څه وکړو مونږ له خو y ویلیو نه وه په کار کوېسچن کې مونږ نه څه غواړي مونږ نه د x ویلیو غواړي ښه نو x بټ y x سکویر نو چې x پکې له x سکویر دی خوا شي از ایکول ټو 5/3 او x سکویر از ایکول ټو 3/2 انډر روټ په واخلو په دواړو سایډو باندې دی خوا پلس ماینس او دی خوا پلس ماینس او انډر روټ په هغه دواړو سایډونه کینسل شو ټو سکویر د انډر روټ سره. اوس دې ځای کې ما سره څه پاتې شو د x دوه ویلیوز راغلل که نه سلوشن سیټ چې زه لیکم نو څنګه به شي پلس انډر روټ ځان له لیکم خیر دی بیا ته یو ځای لیکې خو دې ځای کې یو کنسپټ دی په هغې پوه یم دې لپاره دا روټس زه جدا جدا لیکم پلس 3/2 او ماینس 3/2 او بریکټ څو روټس ما سره راغلل وشمېره 1 2 3 4 ښه دې ځای کې مونږ سره د ویریبل هایسټ پاور سره په دې ایکویشن کې 4 دی. ښه د دې نه مخکې چې کله په تیر ایکسرسایز کې مونږه کوادریټک ایکویشن سولف کول x سکویر والا لکه دې ځای کې وګوره مونږ دا یو کوادریټک ایکویشن سولف کو که نه 6y سکویر دا پینک کلر کې چې ما هایلایټ کو نو د دې ما سره څو روټس رالل y is equal to 5/3 2 رالل نو هغه د کوادریټک ایکویشن کې به مونږ سره د ویریبل هایسټ پاور سو هغې کې به مونږ سره د ویریبل هایسټ پاور 2 نو مطلب دا دی چې یو ایکویشن مونږ سره کم هایسټ پاور وي نو هغه عمره سلوشنز د هغې نه راځي پاسبل سلوشنز د هغې وي لکه د کوادریټک مونږ سره هایسټ پاور 2 نو د هغې پاسبل سلوشنز څو 2 ښه دغه شانتې اوس دا بای کوادریټک دی نو بای کوادریټک پاسبل سلوشنز څومره دي پاسبل سلوشنز به دي 4 وي ایکول وي ان ایکول وي هغه بیا وروستو انشاءالله ډسکشن دی. د دې نه علاوه اوس ګوره په دې لاجیک باندې تا کیوبیک ایکویشنز لا نه دي ویلي زما په خیال خو د هغې باره کې که زه تا نه تپوس وکړم نو ته ویلی شي کیوبیک ایکویشن مثال په طور هغې کې مونږ سره د ویریبل پاور هغه 3 وي کیوبیک ایکویشن کې نو د دې به څو پاسبل روټس وي 3 زبردست. وګوره دا لاجیک تا اپلای کو نو کله کله به داسې ام سی کیو تا ته راشي چې هغه به تا نه وي ویلی خو هغه به بیا تا نه هغه چې کوم سټډي تا کړی وي نو ډیډکشن په بنیاد به تا نه تپوس کوي نو دې څیزونو ته خیال کو دا اس ایل او څه داسې مطلب لکه داسې قسمه سټډي نه چې د سټوډنټ سر کې ښه روشي بلکې هم دکه پوینټونه چې دې ته انسان لږ غونته کیله سوچ وکړي او خپل ذهن پکې استعمال کړي. در دې پوه شوي کوېسچن نمبر 1 کوېسچن نمبر 2 دا ته پریکټس کا بیا کوېسچن نمبر 4 طرف ته انشاءالله ورځو.